السلام علیکم دوستانو، ډیر د غم خبر در سره شریکوم چې د محمد حسین سواتي په کور باندې یو لوی غم راغلی دی. دوستانو دا ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. د معروف اداکار محمد حسین سواتي والد صاحب په حق رسیدلی دی. دوستانو هغه چې په لاهور کې په یو فلم کار کولو کې مصروف و چې هغه دغه خبر زمونږ مینوالو سره شریک کو او موږ ته په پرسنل کې میسج وکړو چې دغه خبر زما مینوالو سره شریک کړي. دوستانو د معروف اداکار محمد حسین سواتي والد صاحب چې نن په حق رسیدلی دی، دغه جنازه چې نن په 2 بجې په منګوره سوات کې ادا کړې شوه. دوستانو هغه د خپلو مینوالو نه او خاص کر د خپلو غوښتونکو نه دغه خواست کړی دی چې هغه والد صاحب ته ډېرې دعاګانې وکړي چې هغه دروند سفر یې الله تعالی آسان کړي. موږ په دې دروند غم کې محمد حسین سواتي سره شریک یو، ځکه چې محمد حسین سواتي د پښتو ژبې هغه اداکار دی چې تل یې د خپلو مینوالو په مخ باندې خندا او ژړا راوستې ده. هغه په خپله اداکارۍ باندې زړونه ګټلي دي او ډېر زیات مینوال پیدا کړي دي. محمد حسین سواتي چې په دې وخت کې په لاهور کې په یو فلم شوټینګ کې مصروف و چې هغه ته دغه خبر میلاو شو چې والد صاحب یې په حق رسېدلی دی. دوستانو دغه د محمد حسین باره کې دغه دروند خبر چې هغه په کور باندې یو لوی غم راغلی دی او په دغه وخت کې هغه ته د دعاګانو ضرورت دی. امید لرم چې د هغه مینوال به په دغه خبر باندې ډېر خفه شوي وي، خو هغه دپاره دعاګانې وکړي چې محمد حسین سواتي والد صاحب الله وبخي او هغه دروند سفر یې الله تعالی آسان کړي. دوستانو دغه تازه خبر چې د محمد حسین سواتي باره کې تاسو سره موږ شریک کړو. امید لرم ویډیو به خوښه شوي وي. د نور داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.